نقصان ګزار مو مشرۍ ته حواله کوو او په خپله خلکو ته وایو چې ما ځان مشر کړی نو ګورې ځان به غمونو ته تیار ساتئ د مشرۍ سره ګورې غمونه او فکرونه تړلي دي او په ژوند کې هم ګورې بیا دا سکون او دا آرام نه وي بې ارامه به یې بې قراره به یې او کله کله به اخلاقي طور باندې به هم د سختي کېږي او کله کله به د بېانصافیانې هم کېږي ځکه چې موږ انسانان یو کمزور یو نو ځکه خو غني خان بابا وایي چې بادشاهي د جهان څه کې ځان له ولې زیاتی غم د انصاف تل مشکل دي څه به ډېر کې څه به کم او ربه ماله که دې راکړه بادشاهي د کل جهان زه به یې وغورځوم د کوره لکه سوټې په ډېران دا یو دوه ګړی ژوندون زه په جګړو نشم تېرولی د دې ظلم په کټوۍ دې ربه بل کې د برغولی او بادشاهي هغو له ورکه چې زغملی یې شي زور چې په لاس لکه قصاب وي په خصلت لکه منګور او چې خپل ځان ته شي کولی قرباني د رور د وینو هم ازمولې هم خوړی شي د غریب د غوښو پینې او تاج وړلی هغه سر شي چې وجل لکه وباکه تاج وړلی هغه سر شي چې وجل لکه وباکه لکه پړانګ داړل څیرل کا یرول لکه بلاکه نو کو بیا تاسو خامخا ځان مشرۍ ته حواله کوئ نو دا صفات ستاسو دروان دي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي